السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه کولی شئ خپل ټلیفون ته پښتو دري او یا هم کومه بله ژبه ور اضافه کړئ بدون له دې څخه چې کوم کیبورډ او یا هم کوم سافټویر ډاونلوډ کړئ؟ څنګه کولی شئ د ټلیفون خپل کیبورډ ته مو ژبه ور اضافه کړئ؟ دې معلوماتو لپاره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو تاسو به په ټلیفون کې سیټینګ ته ولاړ شئ. د سیټینګ په علامت به کلک کړئ. په سیټینګ کې به تاسو لانګویج او انپورټ را پیدا کړئ. نو په کنیکشن کې نسته، ډیوایس کې هم نسته، زما په ټلیفون کې په کنټرولز کې سته. په کنټرولز کې دلته دا لومړی اپشن لیکلی دی لانګویج اینڈ امپورټ، په ده به کلک کړئ. لومړی اپشن د لانګویج، بیا لاندې تر انګلیش لیکلی، دویم اپشن د کیبورډز او امپورټ میتھډز، او دریم اپشن د هاند رائټینګ ریکګنیشن. په دریم اپشن به تاسو کلک کړئ او په دې ځای کې موږ ته یوازې انګلیسي ژبه ښیي او دلته د سکرین په د ښکته ځای کې لیکلي مور لانګویجز، په مور لانګویجز به کلک کړئ. نو دې ځای کې به تاسو ته د ژبو یو لیست خلاص شي. نو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه د خپلې د خوښې ژبه ډاونلوډ کړئ. نو زه غواړم دلته فارسي ژبه ډاونلوډ کړم. نو په فارسي باندې کلک کوم. نو هغه د ډاونلوډ سٹارټ شو. نو دا تاسو ټلیفون په کنیکشن یا تاسو ټلیفون پر انټرنیټ پورې اړه لري. که تاسو انټرنیټ تیز وي نو ډیره به زر ډاونلوډ شي، که انټرنیټ مو سلو وي نو کیدای شي وخت ونیسي. نو تاسو به ورته منتظر اوسئ. کله چې زه به له دې څخه ډاونلوډ شول، دلته اټومیټیک د ژبو په دغه ډاونلوډ شویو ژبو کې اضافه کېږي. نو کله چې دغه شین علامت پرې راغی، که چېرته نه وي راغلی، فکر وکړه داسې وي نه وي راغلی، نو کلک به پرې کړئ چې دا شین شي. کله چې دا شین ټیک مار پرې راغی نو زه به ستاسو کیبورډ ته ور اضافه شوه. څنګه پوهېږو چې زه به زموږ کیبورډ ته اضافه شوې؟ نو تاسو به لاړ شئ، خپل د ټلیفون کیبورډ به چک کړئ. د مثال په ډول راځئ مسج ته. مسج چې کله خلاص کړئ نو د ځای کې موږ تاسو ته انګلیسي ژبه ښیو. نو دري ژبه چیرې ده؟ نو د تاسو دغه غټ علامه یا د فاصلې علامه دا به د راسه طرف ته سوایپ کوي. نو ژبه به تغییر وخوري. دلته چې به لیکلي انګلیش، دا به راسه طرف ته سوایپ کوي. ګورئ زما د ټلیفون ژبې تغییر وخوړه، دري ته واوښتله. که بیا سوایپ کوي نو بیرته انګلیش ته اوړي، که بیا سوایپ کوي بیرته دري ته اوړي. نو هیله ده چې دغه معلوماتو له تاسو څخه مرسته کړې. د نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.